السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو کوربه فرح خان د یو ښکلي پروګرام ځلنده ستوري سره. په دې پروګرام کې به موږ ستاسو ملاقات هغه ځلنده ستورو سره کوو کوم چې په خپل ملک کې او د ملک نه بهر لکه د اسمان د ستورو ځلیږي. نن چې موږ ستاسو ملاقات کوم ځلنده ستوري سره کوو هغه د څه تعارف محتاجه نه ده. هغې په ډېرو ملکونو کې د خپل فن مظاهرې کړي دي، بې شماره ایوارډونه یې اخیستي دي. د هغې نوم لکه د اسمان د ستوري ځلیږي، خو بیا هم خپل ژوند په داسې بېوسۍ کې تېروي. نو راځئ مینوالو چې نن ستاسو ملاقات دې ځلنده ستوري سره وکړو او دې سره خبرې اترې وکړو او د دې د ژوند د حالاتو نه تاسو ټول خبر کړو. راځئ. السلام علیکم بیبی گل. سلام بچیا سنی جوړه خی ها جی روغ خی برابر راځه کېن. ګرانو مینوالو، دا د زموږ ځلنده ستورې زرڅانګه بیبي او دې د خپل فن مظاهره د دنیا په 20 ملکونو کې کړې ده. مینوالو، دې له الله پاک یو داسې اواز ورکړی دی چې دا کله یا قربان کی نو یو عجیبه غونته کې کیفیت په سړي تاره شي. ګرانو مینوالو، زه د خپل پروګرام آغاز یو شعر نه کوم. د سترګو نه ودرېږي د غمونو دا جړې زما، د سترګو نه ودرېږي د غمونو دا جړې زما، دلته کې راساسي کله هلته کې ټپ ټپ کوي، ورانه شه مخلصه دا د خورو کوټنۍ زما. بیبي ګل، ستاسو د فن په دنیا کې زرڅانګه نوم دی. په کور کې تاسو ته څه نوم اخلي لږ دا خو راته ووایئ. زما چې کوم د پریډو په ټي وي باندې زرڅانګه نوم دی او په کور کې خپلې مور زلوبۍ ورته وایي. زلوبۍ؟ دا خو ډېر زیات خوږ نوم دی. دا مور نیاز نه ماته ایښی ده. اصل له کوم ځای اوسېدونکي یې؟ زه ما د پلار د بیټنای ده، مور مې د ګل امام ده او خاوند مې د خاوس کلي، زه پر ممخیل ده سرای نوران. ډېر ښه. مطلب دا دی چې تاسو پاکستان او افغانستان ټول یو ځای کړی دی. ډېر په خپل آیا په خپل عزت. بیبي ګل، ستاسو نه علاوه ستاسو نور څومره وروڼه خویندې دي؟ یو مې ورور ده، 3 خویندې. په دې فن کې ستا نه علاوه ستا د کورنۍ نور څوک شته؟ جی خبره خو دې درسته کړه، خو ما نور څوک نشته. نو بچي مې شته نارینه، هغه ګانا کوي، هارمونیه کوي، دبلغه کوي. دې فن ته تاسو څنګه راغئ او چا راوستی او څومره موده مو شوه؟ زه خو مخکې د کچارۍ سره ریډیو وه، مخکې دیکان سره رشید علي صاحب، مصطفی د موږ د لکي ماروت ته بینجو یې غږوله، هغه راوستلم. دلته ګلنار بیګم زمدی وه، کشور سلطان زمدی وه، معشوقه په داتې څخه په دم کې وه. هغو ګانې کړ مونږ چې چای مای مې وڅښلې. مونږ رشید علي صاحب ورته ویل چې ګلنار بیګم ته دومره پاسه چې د جینۍ اواز وارومه، که خو به ریکارډ پکې کړی، ښه نو بیا به ته چې ته ځه. هغه چې کله ما غاړې وکړلې، کیسټې مې سټې وشلېدلې، چې بس بیا ډیشنه به ماته ته راځې، تا ډیشن نه کوم، دغه بیا ډیشنه به ماته مصطفی راوستو، اوس په مړ شوی د خدای دې وبخښي د لکي مروت ته. دې فن کې ستاسو څومره موده شوه او چا نه زده کړه کړې؟ زما خو مخکې جنګ نه پیله جنګ کې دا ګانا شرفګان استاد زمدی خدای دې وبخښي
دلپراز استاد و دا ګل خان و دا ټول دغه موسیقي مو هغونه زده کړې ده خو ډېر مو شربګن استاد نه زده کړې ده هغه دغه ګانې مانې بېرته ښیلې او کلونه خو ډېر ته 65 جګړې کې ما دا غانې کړې دي او دا شمار دا څومره کېږي ماشاءالله ستاسو د فن کې 50 کالو شو اوس هم ماشاءالله ښه ځوانه او ښایسته لکه د ګل په شان ښکاري ډېره مهرباني خوشحاله اوسه تاسو د کومې ګانې نه ابتدا کړې ده جی غاړې مې کړې بیا مې دا د بنګړیوال په پسې ما دا وایي د خیال بنګړي مې ماتې ما جوړې دا خو تاسو موږ ته په خبرو کې ویلې خو اوس به په خپل خوږ اواز کې لږه زمزمه کوي په ډېرې مینې زما د ډېرې مو د یاره بالا نه چېرته په خیال کې زه نه یادوې که هېر دې کړم وایه د بنګړیوال په کوڅې مزه وای د خیال بنګړې مې ماتوې ما جاړه وینا لړې بنګړیواله د بنګړیوال په کوڅې مزه وای د خیال بنګړې مې ماتوې ما جاړه وینا لړې بنګړیواله بنګړې دې ټول په بایا راکوي وای زلې ماما غوړه پسرو غرمو کورونا لړې بنګړیواله دې بنګړیوال په کوڅې مزه وای د خیال بنګړې مې ماتوي ما جاړه وینا لړې بنګړیواله ډېر ښه او ډېر په زړه پورې ډېره مهرباني ډېره خوشحاله اوسه بیبي جان ستاسو په سندرغاړو کې څوک خوښ دي په نارینو کې او په ښځینو کې ما خو په مشهور سلطان خوښه ده ډېره لکه خپله خور ښه جي دا مې خوښه ده په نارینهو کې اوس نو سبا خو چې کوم پخواني اواز عادي مړه شوي اوس دا لکانې خوښه خیال محمد مې خوښ دا خو د پښتو سندرغاړو خو دا راته ووایه چې د اردو په سندرغاړو کې دي څوک خوښ دي ما له خو اردو نه راځي چې د اردو کې ورته خو پښتو راځي بیا به ته اردو کې بیا دا ما ژبه ورته پوه کړي ما نور جهان میدا خان ډېر ښه په اردو کې دا سندرغاړي خو ستاسو هم خوښ دي خو زما هم ډېر خوښ دي او د ټولې دنیا خوښ دي خو دا راته ووایي چې ستاسو د کپړو په رنګ کې کم یا رنګ خوښ دی بیبي ما خو دا خو مجبوري نه واغوستلې دا برګې جامې زه سپینې اچوم خړې جامې اچوم ښه جي او په خوراک کې هم څه خوښ دي په خوراک کې مرچکای چې نه خوند نه کوي او الله یې رسوي چرګم په کور کې دا چرګې ویني چې دا سبا بېګاله سره کوي ښه جي کورنۍ چرګې خورئ کورنۍ چرګې پرامې نه خورم ها بیبي جان نو دا راته ووایي چې ستاسو په موسیقۍ کې څه خوښ دي سندرې ټپې پیله ده ټپه بیا ده پسې بدکۍ بیا مصریزې دي غریزې دي ښه جي بیا غزل ده خو ټول خوښ دي دا خو رښتیا خبره ده چې هنرمني د هغه څه مثال نه وي هغه دپاره هر څه اساني ښه نو دا راته ووایئ چې ستاسو د کم سندرغاړي سره خواهش و چې زه د هغه سره ګانه ووایم ما خو هر سړي سره خواهش ته خو چې ګانه ما سره څوک زه کوم یو داود طالب سره مې کړی یو خان تحصیل و ښه جي داود طالب خان تحصیل ستاسو خواهش و چې زه د هغه سره ګانه ووایم ډېر ښه ګانې خو ستاسو یو فن دی خو د دې نه علاوه تاسو په کور کې نور څه کار کوئ نور به داسې بچیا بیبي داسې خبره چې مونږه لمسی مې دي بچي مې دي ګیندې مې دي جامې لاته مشونه جوړې دا کښې جوړې دا جوړوي ګیندې مې لمسی مې ګنډل کوئ ګنډل کوي ښه جي په پخوانۍ موسیقۍ کې او اوسنۍ موسیقۍ کې تاسو ته څه فرق ښکاري فرق خو نشته دی اوس مخکې چې کوم خوند و سادګي وه هغه کې خوند زیات و هارمونه باده دبله رباب منګای هغه کې خوند میټایي ډېره وه پکې اوس خو که ډېر هغه کې که د میټایي نشته پکې اوس دغه ډیش تر وته دغه وایي دې کې اوس خوند هغسې نه ته کوم چې کوم اوس د مخکینۍ پخوانۍ موسیقي وه هغې کې میټایي ډېره
ها لکه تاسو دا وایي چې پخوانۍ موسیقي ډېره خوږه وه، هغې کې رباب و، طبله وه، باجه وه او نور ډېر ښه ښه شیزونه او اوسنۍ موسیقي ستاسو نه خوښېږي ولې چې هغه نن سبا ډیسکو زمانه ده. د موسیقۍ خو بیله دنیا ده، خو دا راته ووایي چې ستاسو څومره بچي دي؟ شپږ مې بچي دي، 4 میلیونه. ماشاءالله، خو دیم د بد نظر نو ساته، ستاسو د خیر سره 10 بچي دي، 6 زامن او 4 جنکې. دا راته ووایئ چې ستاسو خو خپل ژوند کې ډېرې سندرې ویلي دي، په دې ټولو سندرو کې ستاسو کومه یوه سندره خوښه ده؟ جی پاس په باړه کې اوبه ګاډې وړې دي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وډې ځینه شینوارې لونګینه. اوس خو به راته دا ګانه لږه زمزمه کوئ. ولې نه پاس په باړه کې اوبه ګاډې وړې ځینه شینوارې لونګینه شینوارې لونګینه. پاس په باړه کې اوبه ګاډې وړې ځینه شینوارې لونګینه شینوارې لونګینه. زه د سیلاب نه نه یېرېږم شینوارې لونګینه شینوارې لونګینه. په خپل مت په پورې غاړې لا ورځمه شینوارې لونګینه شینوارې لونګینه. پاس په باړه کې اوبه ګاډې وړې ځینه شینوارې لونګینه شینوارې لونګینه. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. ستاسو سره یوه سندره د یو د بل د پاسه ده او زړه مې کېږي چې غونډه را ستاسو سره کښېنم او ستاسو سندرې اورم. ښه بیبي ګل، نو دا راته ووایئ چې ستاسو مور او پلار دا غوسته چې تاسو دې فن ته راشئ او که نه؟ جی مور او پلار خو مې وخوړ، ما شوق ښه جي، ما شوق و. نو د هغې د طرف نه تاسو ته اجازت و چې تاسو دې فن ته راشئ؟ دغه اجازت ما خپله شوق مې کوه، یې مې که ټکوي ما زه دا ما شوق ته ګانه. ښه جي. ښه بیبي ګل، تاسو په څومره ملکونو کې خپل فن خلکو ته وړاندې کړی دی؟ بیبي ما خوار وطن پکې په فن کړی ده، جرمني سوه، فرانس سوه، لندن سوه، امریکا سوه، عراق سوه، سپین سوه، BBC سوه، دا ټول چې کوم ملکونه دي، افغانستان، دوبۍ، قطر، دا ملکو کې ما کړي دي، ګانې مې کړي دي. چې د کومه ملکو ته زه لاړه یم ښه قدردان خلک دي، او پاکستان قدردان خلک ته خو دا خبره چې نن سبا په ما سیلاب راغی کھنډر مې دغسې ولاړ دی، په سر پاکستان کومک نه وکړو. مونږ حکومت ته او د خپلې ضلعې مشرانو ته او خپلو مینوالو ته دا خواست کو چې د زرڅانګې بیبي حالات تاسو ټول وکته د دې مدد وکړئ. په دې باندې چې کوم حالات تیریږي دا تاسو ته ښکاره دي. ښه بیبي جان، د دې نه علاوه ستاسو کوم نوی البم یا نوی پروګرام را روان دی؟ زه جرمني ته روان یم له خیره. ډېره ښه، دا خو ډېره ښه خبره ده. الله په خپل مقصد کې کامیاب کا. امین. ها بیبي جان، خبرې خو ډېرې وشوې، خو یو سوال به درنه بل کوم. ستاسو د ماشوموالي کوم داسې عادت چې اوس هم په تاسو کې شته؟ جی زه خو خود دا چې چای نه وي بچي مې کوي ته زه بچي چای ماته زر پخې. ها چې تاسو ته چای میلو نشي نو تاسو په کار یئ. نو زه به نن بس تاسو ته یو پیاله چای در کوم او تاسو به ښایسته ښایسته سندرې اورم. ډېرې مینې. ها بیبي جان، په دې فن کې ستاسو کومه یوه خبره ډېره زیاته خوښه ده؟ نن سبا خو چې خوږه خبره نه وي او ته خپله خو څوک نه چلولی، خوږه خبره خوند کوي. مطلب چې ته ما سره نه یې ښه زه تا سره ښه یم. دا خبره خو ده چې زما اخلاق ښه دی ستاسو هم ښه یي، چې ستاسو اخلاق خراب دی زما. دا خبره ده کنه. ها بیبي جان، نو دا راته ووایئ چې تاسو په ژوند کې څه خواهش کړی دی هغه پوره شوی دی او که نه؟ بیبي ډېر پوروونکی یو الله ده، پوروونکی یو الله ده چې څه ارمان مو مو خدای پوره کړی دی. ها ستاسو د ژوند کومه داسې یادګاره واقعه چې کومه تاسو اوس هم را یاده کوئ نو ځان سره وخاندئ. داسې خو چې کله پنشنانو ته تللي مشوق سلطان وه، خیال محمد و، ګلریز دغه به چې کومه کښېنستلو کله کله خبره یاده کوم. زما د
مشهور سلطان ولا خبر کړی د ځان سره وخانده. داسې کوم شیز چې د هغې نه بغیر تاسو وخت نشئ تېرولی؟ زما بچي چې نه روټۍ زه نسم خوړی. موږ بنوسو یوه کیسه ما ته ډوډۍ ده ښځه مونه جوړه کړو ته د چرګ ولا هغه په واچوو ټول واړه کاټه پکېږدو. یعنې صحبت. صحبت. ستاسو کوم داسې خواهش دی چې تر اوسه پورې نه دی پوره شوی؟ خواهشونه خو ډېر دي خو الله به پوره کړي خو پوروونکی یو الله ده. نور مصیبت په ما داسې نه راغلی که خاوند مې مړ خپل پوره کوي. نور مصیبت په ما نه ده راغلی. مصیبت نه مې د الله وساتي. خواهش مې چې څه مې زړه غواړي هر غواړم. خبره خو ډېر خوند وکړو. زړه مې نه غواړي چې تاسو نه لاړه شم خو د پروګرام ختمېدو ټیم دی. خو تاسو خپل نوي نسل لپاره نوي فنکارانو لپاره نوي سندرغاړو لپاره څه پیغام ورکوئ؟ وایي چې خپل مشقت وکړي په هر سړی خپل مقام ونیسي. استادان اوسي خپله لایق ګور داتې سم سي بس هر سړی به خپل په طریقې پوه شي. لکه ستاسو مطلب دی چې صحیح زده کړې لپاره استاد پکار دی. استاد پکار. استاد نه بغیر څوک قدم نشي اخیستی. ډېره ښه. ګرانو مینوالو دا زموږ ځلنده ستورې زرڅانګه بیبي. د پروګرام په پای کې یو وړه شان خبره. د خپل ځان او د خپل ولس خیال ساتئ او خپل وطن سره مینه پیدا کړئ. په بل هفته کې د بل ځلنده ستوري سره موږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې د الله په امان.